شیطان چاته څه نه ورکوي. یو سړی چې شیطان به هره شپه په خوب کې سیل ته وړ، نو دی به چې هلته تشو امتیازو په تنګ کړ، او کله به یې چې شیطان ته وویل زه تشو امتیازو نیولی یم، نو هغه به ورته وویل نو سړی همدلته یې وکړه که نه. کله به چې د تشې امتیازې وکړې، نو له خوبه به راویښ شو او وبه یې کتل چې ځای لوند دی. نو یوه ورځ ښځې ترې وپوښتل ته ولې په ځای کې امتیازې کوې؟ سړي ورته وویل پوره کیسه یې ورته وکړه چې شیطان ما په خوب کې بوزي او داسې وهسې که نه چکر ته مې وړي. نو ښځې ورته وویل چې له شیطان سره خو پیریان هم وي او پیریان ډېر کارونه کولی شي، نو ته داسې وکړه چې نن شپه هغه ته ووایه چې موږ ډېر زیات غریبانان یو 100 روپۍ راته راوړه. میړه چې ورته وویل سمه ده زه به دا کار وکړم بېغمه اوسه. د شپې شیطان راغی او سړي ورته وویل هره شپه ته ما پریشانوې، نن زه درنه یو څه غواړم، زما خبرې ته غوږ ونیسه. موږ ډېر زیات غریبانان یو، وچه ډوډۍ هم نه لرو، موږ لپاره یو 100 روپۍ له کوم ځای څخه راوړه، غریبي ده چې غریبي مو ورکه سي. شیطان وویل ولې دې مخکې نه ویل، راځه ما سره بېغمه اوسه. دوی یو ځای ته یوړ، هلته ډېرې روپۍ وې. شیطان ورته وویل هر څومره دی چې په کار یې در سره یې واخله، کیسه کې مه کېږه، وړه څومره وړای شي. سړي هم بس نو موقع پیدا کړه، نو څادر یې په ځمکه واچو او پیسې پکې اچولې دي، پیسې پکې اچوي او بس چې ښې ډېرې وي پکې واچولې. په دې مهال یې چې پورته کولې ډېرې درنې وې، نو چې کله یې پورته کولې غټې امتیازې ورنه لاړې. نو له خوبه چې راپاڅېده ولیدل چې مرداري شته او پیسې نشته. نو خوږو اورېدونکو شیطان چاته هیڅ هم نه ورکوي، یوازې خیال پلونه در باندې خوري. نو د شیطان له دوکو څخه ځان وساتئ. شیطان زموږ ښکاره دشمن دی او باید په هره لاره کې دشمني وکړو او هیڅ خبره یې ونه منو.